بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د نن ورځې درس دی د کویک بوک پروګرام په انسټالیشن باندې چې څه ډول کولی شو کویک بوک پروګرام انسټال کړو. همدا ډول په دغه درس کې به موږ تاسې په کمپنی فایل باندې هم خبرې وکړو چې څه ډول کولی شو په کویک بوک پروګرام کې ځان ته کمپنی فایل جوړ کړو. د سټارټ سټپ په واسطه څنګه کولی شو، همدا ډول اډوانس سټپ په واسطه څه ډول کولی شو چې کمپنی فایل جوړ کړو. نو لومړی به راشو موږ تاسې د کویک بوک پروګرام د انسټالولو هغه طریقه تاسې ته ښایم، اگر چې ما له مخکې نه انسټال کړی ده. تاسې به راشئ خپل ګوګل کروم ته، او له دې نه وروسته به دلته یو ویب سایټ دی د ګیټ انټو پی سي په نوم باندې، دغه ویب سایټ به ځان ته خلاص کړئ. ډېر زیات نور ویب سایټونه هم شته دي چې تاسې سافټویرونه فری ترېنه ډاونلوډولی شئ، ولې دا یې ډېر مشهور دی چې خلک ترېنه استفاده کوي او په اسانۍ ډاونلوډېږي او انسټالېږي. ګورئ ګیټ انټو پی سي سافټویر یې موږ ته ویب سایټ یې موږ ته خلاص کړه. هر ډول سافټویر چې ستاسې په کار وي نو تاسې کولی شئ چې هغه سافټویر له دې ځای څخه په اسانۍ باندې څنګه کوي ډاونلوډ یې کړئ ځان ته. ګورئ زه ورته دلته سمپل کویک بوک لیکم، صحیح دی. کویک بوک به ورته ولیکو او له هغې څخه وروسته دا به سرچ کړو تر څو موږ ته ګورئ مختلف ورژنونه د کویک بوک موږ ته راغله. فرض که زما دا یو ورژن په کار دی، کویک بوکس انټرپرایز سولوشن 2021 فری ډاونلوډ. دې باندې زه کلیک کوم. چې کله مې په دې باندې کلیک وکړو ګورئ د دې سافټویر په اړه یو عمومي معلومات موږ ته راکوي. تاسې لاندې راشئ وګورئ دلته یو بټن ده د ډاونلوډ فول سټپ، چې په دې باندې کله تاسې کلیک وکړئ نو دا تاسې سره ډاونلوډ شروع شي او دغه سافټویر تاسې سره ډاونلوډېږي. کله هم چې دغه سافټویر تاسې سره ډاونلوډ شو دا د رایر فایل کې وي، رایر فایل، نو د هغې نه ایکسټراکټ کوئ چې ایکسټراکټ هم که نو بیا دغسې یو فولډر تاسې ته ورکول کېږي. ګورئ دغه موږ سره سیټ اپ دی چې په دې ډبل کلیک وکړو سیټ اپ موږ سره رن کېږي او پروګرام انسټالېږي. ولې دلته تاسې یو خبرې ته متوجه واوسئ، کله هم چې تاسې کویک بوک پروګرام انسټالوئ نو تاسې څخه لیسنس غواړي او لیسنس په پیسو اخیستل کېږي. خو کله هم چې تاسې غواړئ چې بدون د پیسو یا په فری ډول دغه سافټویر استفاده کړئ، تاسې باید دغه سافټویر کرک ورژن استعمال کړئ. اوس ګورئ دغه تیار کرک شوی ورژن ما سره شته، دا چې کوم یو ما تاسې ته اوس وښود کوم ویب سایټ له دې نه تاسې ډاونلوډوئ ټول کرک ورژن دی. نو ګورئ سیټ اپ یې م راته راکړی، همدا ډول چې ریډمي فایل باندې کلیک وکړم ګورئ لیسنس نمبر هم دلته شته او پروډکټ نمبر هم دلته شته. تاسې به لومړی راواخلئ دا سټپ ځان ته رن کړئ چې زه اوس په دې ډبل کلیک وکړم دا کویک بوک را سره انسټالېږي، خو زه دا کار په دې نه کوم، له مخکې نه ما انسټال کړی ده. همدا ډول ریډمي هغه کم پروډکټ لیسنس نمبر چې دی هغه هم تیار ما پکې اچولی او ما سره انسټال شته. خو تاسې چې کله لومړی دا سټپ رن کړه او دا لیسنس نمبر او پروډکټ نمبر مو پکې واچو او دا پروګرام تاسې سره مکمل انسټال شو، له هغې نه وروسته کرک فولډر ته راشئ. دغه دوه فایلونه به له دې ځایه تاسې واخلئ او دا به څنګه کوئ، دا به ځان سره کاپي کوئ. چې دا هم کاپي کړو بیا به دا کلوز کړئ او تاسې به راشئ دس پی سي ته، هغې نه وروسته به تاسې راشئ سی ډرایو ته، هغې نه وروسته به راشئ پروګرامینګ فایلز ته. دلته ګورئ د انټیوټ په نوم باندې موږ سره تیار فولډر شته، ځکه له مخکې نه ما سره انسټال شوی کویک بوک. دلته ډبل کلیک وکړئ، چې کله مو دلته ډبل کلیک وکړ کویک بوک انټرپرایز سولوشن دغه فایلونه ګورئ، د دې لاندې آخر کې به راشئ او دا دوه فایلونه به څنګه کې کنټرول وي دلته به یې پیسټ کړئ. چې کله مو دا پیسټ کړلو نو کویک بوک پروګرام تاسې سره په مکمل ډول انسټال شو او فری ډول تاسې ترېنه کولی شئ چې استفاده وکړئ. او دې ته به ضرورت نه وي چې تاسې ته هر وخت میسج ورکړي چې تاسې پیمنټ نه ده کړی او بیا کله تاسې ته خلاص نه کړي او داسې ستونزو څخه به په امان کې اوسئ. یعنې کرک ورژن په غیر قانوني ډول سافټویرونو استعمال ته ویل کېږي. یعنې سافټویر که تاسې په قانوني ډول استعمالوئ نو د هغې لیسنس ته باید پیمنټ وکړي، هغه هم مشخص وخت دپاره، 1 میاشت، 3 میاشتې، 6 میاشتې، کال. هغې نه وروسته بیا اکسپایر کېږي، بیا مجبور چې بل پیمنټ وکړي او بیا بل لیسنس واخلي او بیا ترېنه استفاده وکړي. خو اکثریت خلک چې دی هم دغه کرک ورژنونو څخه استفاده کوي، یعنې ولې پیسې پرې ورکړي، په وړیا ډول استفاده کوي. ګیټ انټو پی سي ویب سایټ ته دي، هغې ځینې ډاونلوډوي او یا هم ډاونلوډ ډي ای یو الماني ویب سایټ دی، هغې ځینې ډاونلوډوي. نو تاسې هم کولی شئ چې کرک ورژنونه ځان ته ډاونلوډ کړئ او بیا فقط هماغه کرک دوه فایلونه واخلئ او لومړی به پروګرام انسټال کړئ، هغې نه وروسته دا دوه فایلونه به واخلئ، سی ډرایو ته به لاړ شئ، پروګرام فولډر چې چېرته انسټال شوی هغه به پیدا کړئ او هلته به یې پیسټ کړئ، بیا تاسې ته کرک کېږي او تاسې کولی شئ چې
په کلونه ترېنه په وړیا ډول باندې استفاده وکړئ. په هر صورت دا موږ سره د کویک بوک پروګرام د انسټالیشن طریقه پریکټیکل ځکه ما دغه قدم په قدم د انسټالیشن ونه که چې بیا هلته ځینې میسیجونه راکول کېږي او هغه بیا سکرین ریکارډینګ کې مشکل پیدا کوي او دلته بیا زه چې خبرې کوم دغه خبرې بیا زما نه ریکارډ کېږي او زیاتره وخت دغسې ستونزې ایجادېږي. نو په دې خاطر باندې هغه طریقه ما وښودو ډېر سمپل او ساده طریقه ده. فقط تاسې براوزر ته ځئ سافټویر ډاونلوډوئ هغې نه وروسته تاسې کولی شئ چې له دې ځای ډبل کلیک وکړئ رن یې کړئ او بیا کرک فایلونه یې واخلئ او هماغه مربوطه فولډر کې سی ډرایو کې ورته واچوئ. بس تاسې سره کرک شو نور تاسې سره کار کوي. کله مو چې دغه کویک بوک سافټویر انسټال که نو له دې نه وروسته بری شو دا سافټویر ځان ته څنګه کو اوپن به یې کوو. اوس موږ د انسټالیشن څخه وروسته دوم کار چې دی هغه د کمپنی فایل جوړول دی. کمپنی فایل څه ته ویل کېږي؟ کله چې موږ تاسې یو کاروبار لرو هغه کاروبار د حسابونو دپاره کتابچې اچوو که نه دغسې کتابچه جوړول په کویک بوک آنلاین یا ډیجیټل فارم کې نو دې ته چې دی کمپنی فایل ویل کېږي. نو موږ به ورته لږ صبر وکړو تر څو موږ سره دغه پروګرام اوپن شي. ګورئ دغه کویک بوک پروګرام اوس موږ سره اوپن شو خو تیار د رحماني ټیک پروډکټس په نوم باندې ما له مخکې یو کمپنی فایل جوړ کړی دی. که دغه کمپنی فایل ته داخلېدل غواړئ نو پاسورډ دې ورته ورکړه او اوکې ووهه دا کمپنی فایل درته اوپن کوي. خو زما دغه کمپنی فایل اوس په کار نه دی. زه غواړم چې یو نوی کمپنی فایل جوړ کړم تر څو تاسې یې وګورئ. نو زه به دا کینسل کړم. چې کله مې دا کینسل که ګورې ما ته دغسې یو مینو راغی. دلته څو خبرې ما ته کوي. لومړی خبره دا ده له پخوا نه ما 3 کمپنی فایل په دغه پروګرام کې ځان ته جوړ کړی. یو رحماني ټیک پروډکټس په نوم باندې ده، بل د ممتاز رحماني سرویسز کمپنی په نوم دی او بل هم د ټیک پروډکټ لیمیټډ په نوم باندې ده. دا 3 کمپنی فایلونه دي ما سره. کم یو ته تلل غواړئ که هر یو ته تلل غواړئ فقط اوبن باندې کلیک وکړه تا ته میسیج درکوي پاسورډ درنه غواړي. هر یو کمپنی فایل چې تاسې جوړوئ پاسورډ پکې شرط دی. که پاسورډ تاسې نه ورک شو او تاسې کرک ورژن استعمالولو او پاسورډ مو ورک که نو بیا کمپنی فایل اکسس کول نو تاسې ته ډېر سخته ده. که چېرته آنلاین تاسې کمپنی فایل جوړ کړی اوسي بیا انټیوټ کمپنی تاسې سره مرسته کوي او پاسورډ بیرته تاسې ته اکسس کوي او درکوي. خو که کرک ورژن په غیر قانوني ډول استعمالوئ او تاسې پاسورډ ورک کړو نو بیا تاسې به د ستونزې سره مخ شئ. په هر صورت که تاسې دغه موجوده کمپنی فایلونه هر یو اوپن کوئ فقط هغه باندې سلیکشن واخلئ اوپن یې کړئ او پاسورډ ورته ورکړئ هماغه کمپنی فایل تاسې ته اوپن کوي. دا نو موږ سره د 3 کمپنی فایل له پخوا څخه شته. زه ورته وایم نه دغه شته کمپنی فایلز چې دي زه دا ځان ته نه اوپن کوم. فایند ا کمپنی فایل کم کمپنی فایل سرچ کړئ نو دلته فایند باندې کلیک وکړئ او فقط دغه کمپنی فایل نوم ورکړئ د تاسې ته فایند کوي او بیا اوپن ورته ووهئ پاسورډ ورته ووهئ هغه کمپنی فایل ته داخل شئ. دلته بله مسله اوپن ا سمپل فایل. که چېرته تاسې د کویک بوک پروګرام سره نوي یاستئ او دغه پروګرام نوی زده کوئ او غواړئ چې پکې پریکټس وکړئ نو د دې دپاره دلته یو 3 اپشنې تاسې ته تیار ریډیمیډ جوړ شوي دي د انټیوټ کمپنۍ د خوا څخه چې یو ته سمپل پروډکټ بیس بزنس وایي، بل ته سمپل سرویس بیسډ بزنس وایي او بل ته هم سمپل اډوانسډ انوینټري بزنس وایي. نو ته خپل هماغه چون که نه ویل نو لومړی دغه ورته انتخاب که او دا د چې کله ورته انتخاب کړلو انټرنیټ پکې شرط دی چې انټرنیټ سره وصل اوسي نو دا ورته یس که نو دغه کمپنی فایل تیار جوړ شوی درته ډاونلوډېږي او اوپن کېږي. ته کولی شي خپل پریکټس پکې وکړي. نو خوښه دی چې تاسې سمپل پریکټس کوئ دا انتخاب کړئ که پروډکټ بیس یعنې جنس اخلی او خرڅوي داسې یو کمپنی فایل ستاسې په کار وي نو سمپل پروډکټ بیسډ بزنس ورته انتخاب کړئ. که چېرته تاسې داسې یو کاروبار کې غواړئ پریکټس وکړئ چې هغه سرویس وړاندې کوي او پیسې انکم ترلاسه کوي نو دا ورته انتخاب کړئ. او که اډوانس انوینټري بزنس تاسې انتخابوئ نو دا بیا لږ په جګه سطحه ده چې پکې هم سرویس راشي هم پروډکټ راشي او انوینټري پکې شامل اوسي. نو دا تیار منګو تاسې سره یو څو سمپل کمپنی فایلز د انټیوټ کمپنۍ یا کویک بوک کمپنۍ لخوا جوړ شوی ده چې تاسې کولی شئ له همدې سمپل کمپنی فایلونو نه په استفادې خپل پریکټس وکړئ. همدا ډول بله مسله دلته دا د اوپن او ریسټور ان ایگزیسټینګ کمپنی فایل. یو کمپنی فایل ریسټور کولی شئ او ځان ته اوپن کولی شئ. خو زه د ټولو خبرو نه تیریږو راځو اصل مطلب ته. زه غواړم یو
کمپنی فایل ځان ته جوړ کوم او دغه کمپنی فایل په خپل خوښه جوړوم، یعنی نه دا اوپن کوم او نه دغه سمپل کمپنی فایلونه استفاده کوم، نه کوم یو ریسټور کوم، نه کوم یو فایند کوم. زه راځم یو بل کمپنی فایل جوړوم. دلته په دې اپشن کلیک کوم چې کریټ ا نیو کمپنی فایل. چې کله مې په دې باندې کلیک وکړم ماته دغسې یو صفحه خلاصوي، ماته وایي چې دغه کمپنی فایل ته چاته جوړی، ځان ته جوړی یا on behalf of any other person، یا د کوم بل شخص په نمایندګي جوړی. زه ورته وایم نه دغه کمپنی فایل زه ځان ته جوړوم. نو کمپنی فایل اوس موږ تاسو کولی شو په دوو طریقو باندې جوړ کړو. یو ته چې د سټارټ اپ سیټ اپ په ترو کمپنی فایل جوړول دي، بل هم دلته ادر اپشنز ته راشي اډوانس سیټ اپ په ترو باندې کولی شو چې موږ تاسو کمپنی فایل جوړ کړو. د دوی ترمنځ فرق څه دی؟ که چېرته تاسو په کویک بوک پروګرام کې نوي یاستئ او ځان ته یو کمپنی فایل جوړول غواړئ، نو سجیشن تاسو ته دا دی چې تاسو اډوانس سیټ اپ له لارې کمپنی فایل ځان ته جوړ کړئ. که چېرته ایکسپرټ یوزرز هستئ، یعنی هغه کسانو له جملې څخه هستئ چې دغه کویک بوک پروګرام باندې تاسو ډېر وارد هستئ، ډېر پوهیږئ، نو بیا سټارټ اپ له طریقه تاسو کولی شئ چې ځان ته کمپنی فایل جوړ کړئ. نو زه به راشم خیر دواړو کې به یو کمپنی فایل ځان ته جوړ کړو تر څو دغه طریقې سره تاسو هم اشنا شئ. لومړی خو زه ورته وایم چې دغه کمپنی فایل فار مای سیلف ځان ته جوړوم او آیم د اډمین، زه اډمین یم او دا کمپنی فایل هم ځان ته جوړوم. خو دغه کمپنی فایل زه د سټارټ اپ په ترو جوړوم. چې کله په سټارټ اپ باندې زه کلیک کوم نو رای به شو په سټارټ اپ باندې به کلیک وکړو تر څو دا موږ ته څنګه کې اوپن کړي. نو دلته وایي ایکسپشن آف د کیو آر موډ، دا به ورته څنګه کو پلیز اسټبلیش ا کنیکشن ټو یو، ښه دا به ورته نو کو. چې کله مې ورته نو کو ګورې ما سره دغسې یو مینو خلاص شو. ما ته وایي چې ته د سټارټ اپ په ترو باندې کمپنی فایل جوړی، په دې معنا چې ته یعنې کویک بوک پروګرام کې ایکسپرټ ډېر پوهیږي، نو دغه سمپل یو څو خبرې ورته لیکي او تا ته کمپنی فایل جوړوي. هغې نه وروسته به ته کولی شي په خپله خوښه چارټ اف اکاونټس کې تغیرات راولئ، همدا ډول مختلف اپشنونه چې غیر فعال دي هغه ځان ته فعال کړي او دغه کارونو تاوان چې ته ولري نو بیا ته له دې طریقه ځان ته کمپنی فایل جوړوي د سټارټ اپ له طریقه. په هر صورت زه راځم بزنس نیم ورته انتخابوم، فرض که ورته لیکم چې یا داسې به ورته ولیکو چې ټیکنالوژي ګورې ټیکنالوژي پرو پروډکټس ایل ټي ډي په نوم باندې ما ځان ته کمپنی فایل نوم ورکړه. همدا ډول انډسټري وایي انتخاب که ستا انډسټري وایي څه ډول انډسټري ده، نو زه ورته وایم دلته راځم اول ټیب ورته انتخابوم، انډسټري ورته انتخابوم، فرض که جنرال بزنس ورته انتخابوم. دلته به کلیک وکړو ورته وبیا لیکو چې جنرال بزنس دی زمونږ یا جنرال سرویس دا به ورته انتخاب کړو، که نه کنسټرکشن ورته نه انتخابوو، کنسټرکشن ورته نه انتخابوو، زه ورته جنرال داسې نه به ورته پیدا کړو جنرال سرویس بیس بزنس، دا پروډکټ بیسډ به ورته انتخاب کړو لکه جنرال پروډکټ بیسډ بزنس دی زمونږ او دغه یې نوم ده. ښه بزنس ټایپس تاسې وایي څه شی دی؟ بزنس ټایپس ښه هدف دا دی چې تاسې دغه بزنس سول پروپرایټرشپ دی، یوازې د یو نفر دی، که پارټنرشپ دی د دوه درې نفره پکې کار کوي، نه زه ورته وایم دغه بزنس یوازې زما دی او بل څوک پکې ما سره شریک نشته. وایي خیر ته د ایمیل ادرس ولیکه، فرض که زه ورته لیکم چې داسې به ورته ولیکو چې ای ممتاز 12@gmail.com ورته وایم دا زما ایمیل ادرس شو. ټي ان نمبر ولیکئ. ګورئ تاسو چې کله یو کاروبار افغانستان کې جوړوئ تاسو ته مستوفیت کې ټي ان نمبر جوړیږي، نو دغه ټي ان نمبر له موږ څخه غواړي. زه ورته وایم زما ټي ان نمبر دا دی، باید دا 9 نمبر 3 دا 9 نمبر مې ورته ورکړه. بیا وایي ټلیفون شمیره دې ولیکه. زه ورته وایم چې زما ټلیفون دا ټلیفون شمیره مې دی، دا زما د ټلیفون شمیره شو. بله خبره دلته کوي بزنس اډرس، وایي ستا بزنس چېرته دی؟ زه ورته وایم زما بزنس چې دی زه ورته وایم شهر نو دی کابل افغانستان، دا ورته انتخابوم. سیټي کې راځو دلته هم ورته کابل انتخابوم او همدا ډول فرض که زیپ کوډ د شارنو به موږ ورته ولیکو، فرض که 101 او بل کنټري سټیټ موږ نه لرو، کنټري ورته انتخابو چې ادر ځکه افغانستان په دې لیست کې شامل نه ده.
نو دا به ورته څنګه کو کریټ کمپنی فایل دغه ټول معلوماتونه ما ورته ورکو کریټ کمپنی فایل باندې کلیک کوم ورته صبر کوم تر څو دغه کمپنی فایل ماته کریټ کی دغه کمپنی فایل ماته جوړ کی ګورې د سٹارټ اپ له طریقه ګورې سمپل یو څو خبرې له ما څخه پوښتنه وکړه او هماغه خبرې ما ورته ولیکې فرض کوئ چې بزنس نوم دې څه دی انډسټري د څه ډول انډسټري دی څه ډول کاروبار دی بزنس ټایپ د څه رقم دی یوازې ته یې که پارټنرشپ د 3 کسان دي پکې ایمیل دې څه دی ټي ان نمبر او دا شی نه رانه وغوښته خیال دې څخه وروسته زه دا ورته سکیپ کوم چې کله مې سکیپ کړ ورته ګورې زما کمپنی فایل جوړ شو هغه میسج دې دپاره راکړئ ته آفلاین انټرنیټ سره وصل نه یې نو هغه مې ورته سکیپ کړم مال خیر چې زه آفلاین یم اوس بیا بله میسج راته راکړه دغه میسج چې دی کله تاسې انټرنیټ سره وصل اوسیږئ نو دغه انټیوټ کمپنۍ ځینې ویډیوګانې جوړ کړي دي راهنمایي ویډیوګانې دي تاسو ته معرفي کوي چې وینډوز چاته ویل کېږي کسټمر چاته ویل کېږي امپلایي څوک دی ځینې مسایل تاسو ته ویډیوي شکل باندې تشریح کړي خو زه ورته وایم له دې نه تېر شه دا هم کلوز کوم ګورئ ما سره کمپنی فایل جوړ شو او کمپنی فایل نوم مې چې دی ټیکنالوژي پرو پروډکټس لیمیټډ په نوم باندې ده دغه کمپنی فایل چې ما جوړ کړ دغه د کویک بوک پروګرام انټرفیس دی د کویک بوک پروګرام هوم پیج دی دغسې یو شکل لري که تاسې دغه پروګرام په هر کمپیوټر کې هر ځای کې او هر وخت انسټال کړئ نو دغسې یو انټرفیس د دې شته او داسې یو انټرفیس سره به مخ شئ نو اوس بری شو چې کله هم دغه کویک بوک پروګرام موږ ته کمپنی فایل جوړ کړه دې ته وایي هوم پیج دغې ته وایي لیفټ آیکن بارز دلته موږ او تاسو سره ډېر زیات مهم اپشنونه دي نو دا موږ سره سمپل طریقه د سټارټ اپ په ترو باندې د کمپنی فایل جوړول زه اوس راځم ورته وایم صحیح ده له دې نه خو موږ له دې طریقه خو موږ کمپنی فایل جوړ کړو زه دا کمپنی فایل څنګه کوم کلوز کوم فایل ته راځم او د فایل څخه وروسته کلوز کمپنی ورته وهم دغه کمپنی فایل ما ته کلوز کړو ګورې دلته د ټیکنالوژي پرو پروډکټ لیمیټډ په نوم باندې یو بل کمپنی فایل هم اضافه شو خیر په هر صورت زه هغه کمپنی فایل سره خو نور زما کار نشته زه اوس ورته راځم کریټ ا نیو کمپنی فایل باندې کلیک کوم اوس چې دی زه وایم چې آن بیهالف اف ان ادر پرسن یا د یو بل چا په نمایندګۍ زه یو کمپنی فایل جوړوم فرض کوئ اداره زما څخه غوښتنه وکړه چې موږ ته یو کمپنی فایل جوړ کړو زه راغلم د هغوی په نمایندګۍ دغه کمپنی فایل جوړوم دا ورته انتخابوم او له دې نه وروسته زه سټارټ اپ له طریقه زه دا کمپنی فایل دا ځل نه جوړوم زه دا کمپنی فایل راځم د ادر اپشنز ته اډوانس سټپ د لارې کمپنی فایل جوړوم په دغه او دې کې فرق دا دی که ته په کویک بوک باندې ډېر پوهېږې له دې لارې کمپنی فایل جوړ کړه که ته چېرته په کویک بوک پروګرام کې نه وی نو دا به تاسو ته ریکمنډډ ده ځکه دا فول انټرویو له تا څخه اخلي او هغې څخه وروسته به تا ته کمپنی فایل جوړوي چې هر څه برابر وي او ته پکې ډېر په عذاب نه شي چې بیا ایډیټ وکړي او تغیرات پکې راولي که د کوم بل پروګرام څخه کمپنی فایل کویک بوک ته کنورټ کړی له دې ځای کنورټ کولی شي خو زه په هر صورت راځم اډوانس سیټ اپ باندې کلیک کوم او له دې څخه وروسته چې کلیک مې وکړو ګورې دلته انټرویو پروګرس ده اوس دغه انټرویو چې څومره زه د فورمې ورته ډکوم د انټرویو پروګرس کېږي لومړی اوس دلته ما ته وایي ستا د کمپنۍ نوم څه شی دی نو زه اوس دلته ورته انتخابوم چې زما د کمپنۍ نوم دی فرض که لیکو ورته چې ګلبهر پروډکشن کمپنی زما د کمپنۍ نوم دی نو ستا د کمپنۍ لیګل نوم څه دی دا لیګل نوم څخه هدف دا دی ځینې خلک لوحه په یو نوم او جواز کې به بل نوم زه ورته وایم چې زما د کمپنۍ لیګل نیم هم همدغه ګلبهر پروډکشن په نوم باندې ده همدا ورته کاپي کوم او دلته ورته پیسټ کوم له دې وروسته ما ته وایي ټیکس آی ډي هماغه ټي ان 9 نمبره باید ورته ولیکو ګورې ورته وایم دا زما ټي ان یا ټیکس آی ډي ده وی دلته ته ادرس ولیکه ادرس زه ورته لیکم چې فرض که ورته لیکم چې کارتی سی کابل افغانستان خیر ادرس مې ورته ولیکه ما ته وایي سیټي ولیکه سیټي زه ورته وایم کابل دی همدا ډول سټیټ نه لري زپ کوډ یې څو دی زپ کوډ یې تاسې به ګوګل کې وګورئ خو زه به دلته 1004 ورکړم خیر کنټري کوم یو دی کنټري ورته انتخابو فرض که افغانستان دلته به افغانستان نه چې کله ونه اوسېږي نو زه به ورته ادر انتخاب کوم سټیټ موږ نه لرو افغانستان کې فون نمبر ورته یو لرو فرض که فون نمبر به ورته ولیکو چې 0 واویا
دا فون نمبر شو. فاکس نمبر هم موږ نه لرو. ایمیل اډرس به ورته ولیکو چې فرض که داسې به ورته ولیکو چې ګلبهار پروډکشن @gmail.com. فرض که دا زما ایمیل اډرس دی د کمپنۍ. ویب سایټ لري ورته یم www. ویب سایټ هم لرو فرض که ګلبهار پروډکشن په نوم باندې production ltd.com. فرض که دا زمونږ ویب سایټ شو. ګورئ دغه فورمه کې چې ما نه کومې پوښتنې کړې وې دا ما ورته ټول ځواب کړلو او نور راځم نیکسټ کوم. چې کله مې نیکسټ ګورئ انټرویو زمونږ سره لږ مخته لاړ. اوس ما ته وایي سلیکټ یور انډسټري. خپل کاروبار و انتخاب که ستا څه ډول کاروبار ده. نو زه ورته وایم چې زما کاروبار چې دی فرض که جنرال پروډکټ بیس سرویس دی، یعنی عمومي که داسې یو کاروبار دی چې زه جنس اخلم یعنی د سرویس په ترو باندې زه پیسې نه ترلاسه کوم انکم. ښه دا جنرال پروډکټ بیس سرویس مې ورته انتخاب کو. دا هم څنګه کوم نیکسټ کوم. اوس وایي هاو از یور کمپنی ارګنایزډ. دغه ستا کوم یو کمپنی چې ده دا سول پروپرایټرشپ دی، پارټنرشپ دی، څه ډول دی، یعنی د یو کس کمپنی دی، د دوو دی، دریو دی، د څو کسو دی. زه ورته وایم چې نه دا د دوو کسو کمپنی دی، ځکه هغه سټارټ اپ تو چې کوم کمپنی فایل منګه جوړ کړ نو هغه کې منګه تاسې سول پروپرایټرشپ انتخاب کړی او دې کې به انتخاب کو چې نه دا کمپنی د دوو نفرو شریک دی. دا به هم ورته نیکسټ کو. چې کله مې نیکسټ سلیکټ د فرست منث اف یور فیسکل ایر. دغه ستا کاروبار د ستا بزنس د کوم وخت نه شروع شوی دی. ګورې نن ما سره 23 د مې د 2015 کال ده. صحیح ده. زه ورته وایم زما کاروبار هم د معمولا جنوري نه باید شروع شي، خو دا شرط نه دی چې جنوري، شاید دغه فبروري کې کار شروع شي، شاید جون کې شروع شي، خو زه موږ ورته انتخابوم د مې. زه ورته وایم چې د مې په میاشت کې ما خپل کاروبار شروع کړی او دا هم ورته نیکسټ کوم. اوس دلته ما ته وایي چې ته خپل دغه کمپنی فایل ته یو پاسورډ هم ورکړه. زه ورته وایم زما کمپنی فایل ته پاسورډ ورکړه John-@shell. نو بیا راځم دا کنفرم کوم John-@shell. ښه دا هم ورته نیکسټ کوم. یعنی ګورې ما ورته پاسورډ هم ورکړه. اوس به داسې کار بیا به هم ورته زه دا نیکسټ کوم. بله پوښتنه زما څخه دا کوي وایي دغه خپل کمپنی فایل ته چېرته غواړې سیف کوي. معمولا خپل کمپنی فایل په سی ډرایو کې سیف نه کوي. په دې دلیل باندې ممکن کله تاسې سی ډرایو کې وینډوز انسټالیشن وکړئ نو ستاسې کمپنی فایل به د منځه ځي او هغه کې ستاسې حساب کتاب او هغه مالی حساب چې بیا ډېرې ستونزې تاسې ته جوړوي. نو زه به راشم دس پیسي ته او د هغې څخه وروسته زه ورته وایم دا زما کمپنی فایل سیف کړه خو ولې په ډي ډرایو کې سیف کړه. همدغه ګلبهار پروډکشن کمپنی په نوم یې سیف کړه. هغه ورته انتخابوم او له دې وروسته ورته وایم چې سیف. دغه زما کمپنی فایل چې تر دې مرحلې پورې دا ما مخې ته وړی دا ما سره اوس سیف کېږي همغه ډي ډرایو کې. که کله زه وینډوز انسټالیشن هم کوم نو زما کمپنی فایل به له منځه نه ځي. نو زه ورته لږ صبر کوم تر څو موږ ته دغه کمپنی فایل دغه مرحله هم مخته لاړ شي. ښه دغه کار هم وشو. اوس ما ته وایي کسټمایز کویک بوکس فار یور بزنس. ښه زه ورته وایم صحیح دی کسټمایز کوم نیکسټ وهم. اوس ما ته وایي چې ته په دغه بزنس کې څه شي خرڅوې. یوازې خدمات وړاندې کوي او انکم ترلاسه کوي، یوازې جنس خرڅوي او پروډکټس خرڅوي او انکم ترلاسه کوي، که دواړه سرویس او پروډکټ دواړه ته خلکو ته وړاندې کوي او پیسې ترلاسه کوي. زه به ورته دواړه انتخاب کوم. ورته وایم زه هم سرویس خلکو ته وړاندې کوم او انکم ترې ترلاسه کوم او همدا ډول پروډکټس زه خرڅوم او هغې څخه زه انکم ترلاسه کوم. ښه دا هم ورته نیکسټ کوم. بل خبره ماته کوي ډیو چارج سیل ټیکس. کله چې تاسې دغه فروش کوئ نو مالیه څنګه چل دی، مالیه اخلئ که نه اخلئ. زه ورته وایم بلې اخلم ځکه 4% مالیه اخیستل کېږي. نو دا هم ورته نیکسټ کوم. Do you want to create estimates in QuickBooks؟ وایي تاسې آیا غواړئ چې اسټیمیټس په کویک بوک کې استعمال کړئ. کله هم چې تاسې یو جنس اخلئ او ښار ته ورځئ او نغدګیري کوئ له 3 دوکانونو څخه نو دغې ته کوټیشن یا اسټیمیټس وایي. دا په کویک بوک کې تاسې استعمالوئ. زه ورته وایم بلې ریکمنډډ هم دی. ورته وایم دا موږ استعمالوو.
همدا ډول وی ټریکینګ کسټمر اورډرز ان کویک بوکس دغه کم کسټمرز یا مشتریان چې تاسو ته د اجناسو د اخیستلو لپاره اورډرز ورکوي چې ماته دومره جنس راولېږه ماته دومره جنس راولېږه هغه ځان ته یو خاص طریقه لري دغه طریقه وی تاسو استعمالوي دغه کسټمر اورډرز ورته امبل او دا به هم یس کو نیکسټ ویکو using statements in QuickBooks statements استعمالي راپورونه مالي زور ته امبل او دام یس کوم او نیکسټ کوم using progress invoices ګوري دا progress invoices څخه هدف دا دی ځینې کمپنیان څخه چې تاسو قراردادونه اخلي نو هغه چې د تاسو ته پیسې یا یو ځل درکې یا د کار په اخره کې درکې یا 50% درکې ولې دا سم کیږي چې پروګرس بیس باندې تاسو ته پیسې درکې چې څومره مو کار وکړو تاسو د کار مطابق تاسو ته 100% پیسې ورکړي چې کوم قراردادي شرکت سره او ادارې نه تاسو قرارداد اخیستی وي خو په هر صورت اوس دلته موږ ته وایي چې تاسو دا نو انتخاب کې ځکه دا کم کمپنی فایل چې ما ورته تر دې ځای مخکې ویوړ کویک بوک پوه شوی دی چې دغه شی ته تاسو ته ضرورت نشته ده ځکه موږ پروډکټ بیس او سرویس بیس بزنس ټایپ ورته انتخاب کړی نو دا ماته ضرورت نشته دا ورته نو انتخابوم او نیکسټ کوم بل مثلا منیجینګ بیلز یو دغه د قرض او د مسایلو دا بل وی بل ورته مو دا هم وي ته منیج کې مدیریت کې ضرورت یې سو دا هم نیکسټ کوم بل مثلا ماته وای چې ټریکینګ انوینټری ان کویک بوکس انوینټری باندې مدیریت په کویک بوک کې کوي ورته بل وو دا به هم ورته نیکسټ کو tracking time in QuickBooks آیا ته ټایم په اساس باندې د کاریګران لري چې د سات په اساس هغه ته پیسې ورکړي دغه شی ته مدیریت کوي په QuickBooks کې زور ته امیاس نو که کولو میاس کنم کولو نو بل پختنه داسې کړی وي do you have employees په خپل کاروبار یا بزنس کې تاسو امپلوي لري کارمندان لري زور ته امیاس لروي او دا ورته فرض کړه we have W2 employees لکه دا په ماغه چون دغه QuickBooks پروګرام انټیوټ کمپنی جوړ کړو امریکایي کمپنی دی دا بعد باندې ته په امریکا کې کوم قانون وسی او چون په افغانستان کې نشته منګه دا په نظر کې نه فقط دومره ورته وایو چې بلې و منګه کارمندان لرو دا هم نیکسټ کوم وې دي کې به یو انتخاب کې خزه دا یو به ورته انتخاب کو دا به نیکسټ کو خالدین ورسته دا به هم ورته نیکسټ کو او وز برای شو select a date to start tracking your finance ویل کوم وخت نه ته خپل دغه بزنس او کاروبار غواړي چې منیج کړي یعنی هغه تاریخ وي موږ ته مشخص کړه beginning of this fiscal year اوس خو میاش دلته موږ سره د مای سره رښتون 2025 کال ده آیا اول د مای نه غواړي دغه بزنس دلته ټریک کې معلوماتونه ورسه کنه ته کوم بل تاریخ پکې اچي کچته بل تاریخه چې تور ته وای چې زه خورته وایم چې نه موږ بزنس هم دغه سره رښتون تاریخ کې شروع کړی دی نو زه ورته یوز ټو انتخابوم مولدي څخه وروسته تیار تاریخ لیکل کېږي چې سلیشتم تاریخ د 15 میاشت 2025 کال ګوري دا تاریخ تیار لیکل کېږي پکې یعنی ما بزنس په همدغه تاریخ شروع کړی اول تاریخ باندې مې نه شروع کړی صحیح ده دا به هم ورته نیکسټ کو ګوري چې دغه مې ورته نیکسټ کو ماته وایي چې ریویو انکم ان ایکسپنس اکاونټس ما ته وای دغه اکاونټونه ته وار وګوره چې موږ ته جوړ کړل دا صحیح دی که کوم یو ستا سره ته ضرورت نو دا تیار ټیک دی که ضرورت نو نه ټیک ورته کول شي کلیک کې آف کې تاسو به راشي تر دې مرحله چې ورسېدلې نو تاسو به دغه ایکسپنس او انکم اکاونټ چې د انکم سټیټمنټ مربوط اکاونټونه دي دا به ورته ټول مکمل وګوري سیلز په کمپنۍ کې لري بالکل لرو دا موږ سره ضرورت دی دا به تو شي بل اکاونټ شیپینګ ان ډیلیوري انکم ګوري دا شیپینګ ان ډیلیوري انکم تاسو جنسونه چې خلکو ته لیږي او تر کوره ورته رسوي دغه یو سیستم تاسو په خپل کاروبار کې لري زور ته امنه دا نه لرو د دې په نوم کوم انکم موږ نه اخلو د چانه بل ماته وای فراډ ان شیپینګ کاست ورته دا هم نه لرو مرچنټ دا فیس هم موږ نه لرو product samples expense دا تاسو لري ورته بل یو دا موږ سره شته product sample expense همدا ډول purchases resale لکه دا ټول مکمل به تاسو کنټرولوي چې کوم یو اکاونټ تاسو ضرورت هغه چک پرې دی چې ضرورت نو هغه څنګه کوي هغه تاسو لري کوي خپل صورت دا فرض کومنګ ریویو کو بازي مو ټیک کو بازي مو ان ټیک کو لدین ورسته ورته راځم نیکسټ وهمه چې نیکسټ مې ورته و ماته وای کانګریچولیشنز وای تاسو ته د مبارک وي تاسو کمپنی فایل انټرویو مکمل شو ګوري دلته انټرویو پروګرس بار کې هم دا مکمل شین شو موږ سره خیال دی ورسته زه ورته وایم چې ګو ټو سټپ کمپنی فایل به اوس موږ ته څنګه کې خلاص وکړي
لږ به ورته صبر وکړو چې تر څو موږ ته کمپنی فایل خلاص کړي. ګورې اوس دغسې یو مینو یې ماته راکړه. د دې مینو څخه هدف څه ده؟ وایي که چېرته ستا دغه کاروبار داسې عاجل ضرورت لري چې ته بعضې کسټمر سرچ کړي، نو دلته مستقیما نه ډوه ته کسټمر سرچ کولی شي. همدا ډول کم پراډکټس چې تا خرڅ کړی او ته غواړې چې دا عاجل اډ کړې، نو کولی شي چې اډ کړي. بینک اکاونټ پورې مربوط څه حسابونه یې تاسې عاجل غواړئ چې هغه دلته اډ کړئ، نو تاسې دلته اډ باندې کلیک وکړئ اډ کولی شئ. خو زه ورته وایم نه، ورته وایم د دې نه ته تېر شه، زموږ عجله په کار نه ده، زه سټارټ ورکینګ باندې کلیک کوم. زه ورته وایم هر څه زه چې غواړم اډ کړم د هماغه مربوطه ځای څخه، لکه وینډور د وینډور څخه اډ کوم، کسټمر د کسټمر او امپلایز د امپلایز برخې څخه اډ کوم. نو زه دغه یو هم نه انتخابوم، ورته سټارټ ورکینګ باندې کلیک کوم. ګورې چې کله سټارټ ورکینګ باندې ما کلیک وکړه، نو دا هماغه پخوانی میسیج دی، وایي ته انټرنیټ سره وصل شه چې موږ تا ته ځینې ویډیوګانې وښیو چې ته په دغه پروګرام د استعمال رهنمایي درته وکړي. خو زه ورته وایم دې نه تېر شه، دا به ورته کلوز کړو. ګورې اوس زموږ کمپنی فایل دلته ګورې ګلبهار پروډکشن کمپنی فایل په نوم باندې موږ سره یو بل کمپنی جوړ شو. د سټارټ اپ په ترو باندې چې کوم کمپنی فایل موږ جوړ کړو، ګورې فقط یوه ورقه یا یوه فورمه موږ ورته ډک کړو، څو خبرې موږ نه غوښتي هغه موږ ورته ولیکه، سمپل کمپنی فایل یې موږ ته جوړ کړه. ولې دغه اډوانس سیټ اپ د لارې چې اوس موږ کمپنی فایل جوړ کړو، ګورې څومره اوږده طریقه وه. خو د دې ښه والی د هغه خلکو دپاره چې نوی کویک بوک زده کوي دا دی چې کویک بوک مکمل ځان پوهیږي چې ستا څه رقم بزنس دی، د هغه بزنس مطابق تا ته دغه کمانډونه عیاروي، لکه چارټ اف اکاونټس تا ته جوړوي. همدا ډول هر څه چې ستا د بزنس ضرورت هغه ټول کمانډونه خپله کویک بوک یې درته فعاله کوي. ځکه ته خو کویک بوک سره نه وایې چې نه وایې، ته خو هغه نه پوهېږي چې به یې له کوم ځایه فعال کړي له کوم ځایه غیر فعال کړي. نو اډوانس سیټ اپ کې پروسه لږ اوږده ده، خو تاسې دپاره ریکمنډډ ده که څوک نه وایي دغه پروګرام زده کوي، او که ایکسپرټ هستئ نو بیا سټارټ اپ طریقې څخه استفاده وکړئ. دا موږ سره د کویک بوک پروګرام انټرفیس دی یا هوم پیج ده. په دې کې موږ تاسو ته وایي هر کاروبار چې موږ تاسو ته کوو هغه به وینډورز پکې شامل وي، له هغه خلکو څخه چې موږ جنسونه اخلو، که هغه جنس وي یا خدمات وي، کسټمرز دی، مشتریان دي او امپلایز کارمندان دي. دا درې هغه خبرې دي چې موږ تاسو په کویک بوک کې استعمالوو، او هر ډول کاروبار چې دا درې برخې پکې حتما شامل وي، وینډورز، کسټمرز او امپلایز. او دا هم داسې رهنمایي دی چې تاسو کولی شئ د مینوګانو له طریقه هم دغه کمانډونه اپلای کوي، استفاده ورڅخه وکړي. ولې دلته هم د کار د اسانتیا په خاطر باندې تاسو ته ورکړی. فرض که اسټیمیټس دی، ته د ښار ځې یو 3 نرخنامې اخلې د 3 دوکانونو نه، بیا سیل آرډر ورکوئ او د هغې نه وروسته کریټ انوایس کوئ، لکه پیسې ورته ورکوئ، انټر بیلز کوئ، پی بیلز کوئ، لکه دا ټول شی نه کلیک پې وکړه ته هم دغه برخې ته وړي. نو دا چې دی د کار د اسانتیا په خاطر دی دلته موږ ته راوړی دي. دغې ته لیفت آیکن بار ویل کېږي. نو دا اوس موږ سره شو زموږ کمپنی فایل، دا هوم پیج شو یعنې په مجموع کې. دلته یو بله مهمه خبره چې ده د انسایټ په نوم ده. کله چې زه په انسایټ باندې کلیک وکړم زما دغه کمپنۍ په اړه باندې عمومي معلومات راته راکوي. فرض که په دې میاشت کې زموږ ایکسپنس څومره و، دس مانت ټوډی زموږ ایکسپنس څومره و. همدا ډول زه ورته راځم وایم چې فرض که دس فیسکل کوارټر 3 میاشتو کې اروبه کې زموږ مصرف څومره و، لکه داسې عمومي معلومات موږ تاسو راکوي، پرافټ اینډ لاس موږ تاسو معلوموي. همدا ډول څومره پیسې موږ انکم درلود د تېرې میاشت سره کمپریشن کوو یا مقایسه کوو، لکه داسې عمومي معلومات موږ تاسو ته انسایټ راکوي. خو زه راځم بیرته هوم پیج ته. تر دې ځایه پورې خو زموږ کار وشو، هم د سټارټ اپ په ترو باندې موږ له طریقه د کمپنی فایل جوړ کړو، همدا ډول موږ تاسو کمپنی فایل د اډوانس سټپ د لارې هم جوړ کړ. اوس زموږ دوم کار دا دی چې کله کمپنی فایل جوړ شو باید موږ تاسو ملټیپل کرنسي هم ځان ته فعال کړو. ملټیپل کرنسي دې ته ویل کېږي چې دغه خپل بزنس کې موږ تاسو دغه کم کمپنی فایل چې موږ جوړ کړی دې کې کوم کرنسي چلیږي، افغانۍ چلیږي، ډالر چلیږي، ین چلیږي، ایرو چلیږي، څه ډول کرنسیانې تاسې خپل بزنس کې استعمالوئ. نو زه ورته وایم زموږ بزنس کې خو افغانۍ او ډالر موږ استعمالوو. نو د دې دپاره موږ څه ډول کولی شو چې دا کرنسي ځان ته فعاله کړو. موږ برای شو ایډیټ ته او د ایډیټ مینو څخه وروسته پریفرنسز ته راځو او دلته دغه د کویک بوک ټول مکمل کمانډونه شته. زه ورته وایم چې ملټیپل کرنسي ته ترای شو، له دې څخه وروسته کمپنی پریفرنسز ته راځم.
track multiple currencies in this company file. وای اوس چې ته کولای شي چې مختلف کمپنی کرنسیانې په دغه کمپنی فایل کې ځان سره اډ کړي. دلته دوه اپشنونه دي. یو دی چې نو I use only one currency، زه یوازې یو کرنسي استعمالوم. نه، زه ورته وایم چې yes I use more than one currency. چې کله دې باندې کلیک وکړم ماته وایي چې کله هم ته غواړې چې مولټیپل کرنسي اپشن څخه استفاده وکړي په دغه کمپنی فایل کې به ځینې اپشنونه او کمانډونه بیکار نه کړي چې د هغې له جملې څخه یو هم انسایډ دی. وایي چې کله د دغه مولټیپل کرنسي فایل کړو نو دا انسایډ بیکار نه کوي. داسې همداسې څه نور اپشنونه دي. نو بیا ماته وایي are you sure you want to turn on multiple currency in this company file؟ زه ورته وایم yes او راته فعاله کړه. ګورې ما سره څنګه شو مولټیپل کرنسي فعاله شو. خیال له دې څخه وروسته زه اوس ورته څه وایم؟ زه ورته وایم چې ته اوس داسې یو کار وکړه چې دغه زما هوم کرنسي چې اوس US ډالر ده حالا چې زمونږ افغانۍ ده دا افغانۍ ته واړوه. نو د دې دپاره چې هوم کرنسي مونږ افغانۍ ته واړو نو زه به راشم دلته او له دې څخه وروسته مور کرنسیز ته به راشم او بیا به دلته ورته انتخاب کوم چې ته ماته افغانۍ هوم کرنسي که. چې کله هوم کرنسي زه افغانۍ ورته وایم چې انتخاب که ماته بیا یو میسیج راکوي. ماته وایي چې دغه افغانۍ یو اناکټیو کرنسي ده، ته غواړې چې دا اکټیو کړي که یس اټ وانس ورته انتخاب کړه نو د یو ځل دپاره نه، زه ورته وایم میک اټ اکټیو د دایم دپاره دا ما سره اکټیو کړه. نو دا مې چې کله ورته ووهه له دې څخه وروسته are you sure you want to select a non-US ما ته وایي چې ته غواړې چې non USD یعنې د ډالرو څخه علاوه خپل هوم کرنسي یعنې افغانۍ انتخاب کړي. زه ورته وایم یس. نو اوس ما سره هوم کرنسي څه شو؟ افغانۍ انتخاب شو. خیال له دې وروسته چې دغه هوم کرنسي هم ما انتخاب که نو زه اوس راځم سمپل اوکې باندې کلیک کوم او بیا هم اوکې کوم. ګورې ما ته کویک بوک ټول مکمل سیستم بندیږي او دوباره ما ته خلاصیږي ځکه دغه تغییرات چې ما پکې راوستل هغه غواړي چې اپلای شي. ګورې هغه یې موږ ته ټول څنګه که اپلای که. خیا اوس زه غواړم دغه هوم کرنسي وګورم چې واقعا اضافه شوی دی او که نه دی اضافه شوی. نو د دې دپاره چې زه ځان مطمئنه کړم چې زما هوم کرنسي افغانۍ ته اوښتی نه دی اوښتی او ډالر ما سره راغلی از فورن کرنسي که نه ده، نو د دې دپاره به تاسې راشئ کمپني مینو ته او دلته موږ سره د مانیج کرنسي په نوم باندې او دلته مانیج کرنسي لیست ته به راشئ او دا به زمونږ لږ لوی کو. اوس ګورې ما سره دغه د دنیا ټول کرنسیانې دلته موجود دي. دا کراس چې په کوم یو باندې دی دا ما سره غیر فعال کرنسیانې دي، یعنی دا هغه کرنسیانې دي چې زه ورڅخه استفاده نه کوم. افغانۍ سره ګورې کراس نشته، دا کمپني دغه افغانیو نه زه استفاده کوم. که چېرته زه ورته ټیک ولګوم دا آن آف کولی شو. دا زه ورته وایم نه دا زما هوم کرنسي دی او زه همدې نه استفاده کوم. خو زه داسې کار کوم زه ورته وایم انکلود اناکټیو کرنسي، یعنې دغه کوم کرنسیانې چې اناکټیو دي او زه ترې نه استفاده نه کوم دا ایسته لرې که راته دا چیک آف کوم او ما سره دا کوم یو چې اکټیو دي دا ښیي. یو خو زه د افغانۍ نه استفاده کوم، همدا ډول بل د ډالر نه استفاده کوم. دا کاناډین ډالر نه زه استفاده نه کوم. په دې رایټ کلیک کوم او دا میک کرنسي اناکټیو کوم. ډیلیټوي به نه چې ډیلیټ هم کړو له منځه ځي. زه ورته وایم دا اناکټیو کړه. ایرو زه نه استعمالوم اناکټیو یې کړه. جاپان ین زه نه استعمالوم دا به هم اناکټیو کړم. یوازې زه ډالر استعمالوم او افغانۍ استعمالوم. دا دوه کرنسیانې دي چې زه استعمالوم خو زما هوم کرنسي افغانۍ ده ځکه اول راغلی او ډالر کرنسي زه از فورن کرنسي استعمالوم. خو دلته یوه خبره بل هم ده چې کله هم ته یو فورن کرنسي په خپل بزنس کې استعمالوي او ستا هوم کرنسي بل شی واوسیږي نو هغې دپاره خو بیا ضرورت پیدا کېږي چې ایکسچینج ریټ ورته مشخص کړي. یعنی دا مشخص کی یو افغانۍ خو مساوي کېږي د یو افغانۍ سره، صحیح ده، خو بیا یو ډالر د څو افغانیو سره مساوي کېږي. دا ایکسچینج ریټ باید ورته مشخص شي که نه. نو د ایکسچینج ریټ د مشخص کول دپاره زه راځم US ډالر باندې ډبل کلیک کوم. چې کله مې ډبل کلیک وکړم ماته دغه مینو خلاصیږي. چې دا مینو ماته خلاص شو زه ورته وایم دغه خپل کاروبار ما شروع کړی د 20م تاریخ څخه. فرض کړه دا کاروبار ما د اول تاریخ نه شروع کړی او نن دی 40م. دغه د اول تاریخ نه تر 40م تاریخه پورې ایکسچینج ریټ ماته معلوم دی. ما یاداښت اخیستی هغه زه ورته اضافه کوم. زه راځم اول تاریخ ورته انتخابوم او زه ورته وایم په دې اول تاریخ کې چې دی ډالر په افغانیو باندې په 80 کې و. بیا راځم دویم ته ورته وایم دغه دوم تاریخ نه دی، په دغه دوم تاریخ کې هم ما یاداښت اخیستی ډالر چې دی په 1.80 کې و، یعنې یو ډالر مساوي د 1.80 افغانیو سره و. دغه دریم تاریخ کې هم دا ډول ما یاداښت اخیستی ډالر چې دی فرض کړه 2.80 ته وخته.
څلورم تاریخ کې ډالر په افغانیو باندې ریټ چې دی هغه فرض کړه 93 همدا ډول پنځم تاریخ کې ډالر په افغانیو ریټ چې دی هغه 90 همدا ډول راځو شپږم تاریخ ورته انتخابو فرض کړه بیرته 90 شو لکه تر 40 تاریخه پورې دغه ډالر ریټ موږ ورته څنګه کو مشخص کو کچیرته یوازې هم دغه 40 تاریخ مشخص کړي او هر ورځ لدی ورسته چې راځي هغه پښتنه کوي لصرافین او به ایکسچینج ریټ ورته مشخص کړي نو هغه سیم کیږي خو زه دا ما ورته انتخاب کو نو دا څنګه کوم اوکې کوم نو ما سره ایکسچینج ریټ هم څنګه شو جوړ شو زه نور دا هم کلوز کوم او بیرته راځم هوم پیج ته وز راځم ګورم چې واقعا دغه ایکسچینج ریټ ماته اپلای شوی دا وکنه زه کمپنی مینو ته راځم او دلته راځم میک جنرال ژورنال انټریز ته چې کله زه دلته راغلم فرض کړه زه د ژورنال کې یو انټری کوم یو ترانزیکشن ریکارډ کوم نو دلته کرنسی ما سره شي د افغانۍ دغه ترانزیکشن چې ته ریکارډ کړې دا په ډالر شوی که په افغانۍ که په افغانۍ خو افغانۍ ورته انتخاب کو دلته ته کولی شي ډیبټ کریډټ او ترانزیکشن ځانته څنګه کې ریکارډ کې او یو افغانۍ مساوي کېږي د یو افغانۍ سره ځکه ایکسچینج ریټ د افغانۍ خو یو افغانۍ مساوي د یو افغانۍ سره ده ولې که زه دلته راشم دغه ترانزیکشن زمونږ په ډالرو شوی دی زه ورته دلته ډالر انتخاب کوم چې کله مې ډالر انتخاب کړم نو 40 تاریخ د 15 میاشت کې ډالر ایکسچینج ریټ یو ډالر مساوي کېږي د یو اویا افغانیو سره ګوري فرض که زه ورته وایم نه ته داسې کار وکړه زه د دریم تاریخ یو ترانزیکشن ریکارډ کوم چې کله کلیک وکړم ایکسچینج ریټ په دې تاریخ وایي 2 نو زه په مطمئنه شوم چې زما دغه کمپنی فایل کې ایکسچینج ریټ هم څنګه شوی فعال شوی دی نو دا به هم راواخلو او کلوز به کو نو دا موږ سره د سٹارټ اپ په ترو باندې د کمپنی فایل جوړول همدا ډول د اډوانس سیټ اپ په ترو باندې د کمپنی فایل جوړول او همدا ډول موږ تاسو ملټیپل کرنسی فعالول او د کرنسی ایکسچینج ریټ ورته مشخص کول او تثبیتول